پښتانه چې څومره دي دا افغانان دي ښه هغه یو ملګری پکې وایي موږ پښتانه یو خو افغانان نه یو دا غریب تاریخ نه دی خبر افغانې چې نه یو خو بیا خو د پلار هم نشته نو والکه دا خو د افغان زامن و که نه نو ځکه ورته افغانان وایي ښه او د پښتنو جنګونه ډېر خوښي ځکه چې پلار مو د سلیمان علیه السلام وزیر د دفاع د فوج مشر او فوجیانو څه کاري جنګي کنه نو آثار الابای تظهر فی الابناء بیا ورته نوم پښتون کېښو پښتون 15 حروف دي پې معنا پیاوړی ښې معنا ښاغلی تی معنا ترزن واو معنا وفادار نون معنا ننګیالی دا 15 صفات چې چا کینو دا پښتون دی ښه او که پکې نه وي بیا یې ژبه زده کړې ده نور د بل ځي دی